د بیروزګارو خلکو دپاره نایابه تحفه یعنی د یا وهاب وظیفه د دې ورته یو داسې زبردست ترکیب ښیمه. کله چې تاسو د یا وهاب وظیفه راونیسئ نو بیروزګار خلک که دا وظیفه روزانه پابندۍ سره راونیسي نو الله جل شانه به هغوی ته د عزت والا روزګار ورکړي. داسې روزګار به ورته الله ورکړي چې دی به په هغې کې خوشحاله وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترم ورونو، نن درته د الله جل شانه یو مبارک نوم دی یا وهاب، د دې درته یو ډیر زبردست ترکیب ښیمه. داسې وظیفې درته ښیمه چې کله دا وظیفه تاسو روزانه راونیسئ نو که د نوکرۍ دپاره راونیسئ الله جل شانه به تاسو له نوکري درکړي، او که د کاروبار د ستا نشته خوښه ګرځې راګرځې نو که دا وظیفه تاسو راونیسئ نو انشاءالله چې الله جل شانه به تاسو له د دې وظیفې په برکت باندې کاروبار او روزګار هم درکړي. باروزګاره به شئ د دې وظیفې په برکت سره. دونه پر تاثیر او مبارکه وظیفه ده چې د دې رموز او اسرارو نه کله تاسو خبر شئ نو حق حیران به ورته پاتې شئ. بعضې وخت کې داسې کله کله وشي چې انسان بال بچ ډېر زیات وي او د ده کاروبار نه وي، روزګار یې نه وي، دیاړي یې نه لګي، نو دغه ورونه د خم دا وظیفه پابندۍ سره راونیسي انشاءالله داسې برکات به یې سي چې خپله به ورته حیران پاتې شي. دا وظیفه ما ډیرو کسانو ته ښولې ده او الله جل شانه د هغوی روزګار روان کړی دی. ډیر ملګرو ته مې ښولې ده او تقریبا چې په یو هفته کې دننه د هغوی کاروبار روان شوی دی. دونه مبارکه وظیفه ده چې د دې برکاتو نه به تاسو هله خبر شئ کله چې تاسو د دې وظیفې د ذکر شروع کړئ. دې نه علاوه بعضې ملګري داسې دي چې هغوی د نوکرۍ دپاره کاغذونه جمع کړي دي لیکن نوکري ورته لا نه ده میلاو شوې، یا په دوی پسې اډر نه راځي او یا په دې نوکرۍ کې دوی ته قسمه رکاوټونه راوځي. که نن نه تاسو د یا وهاب وظیفه شروع وکړله، د ماسخوتن لمانځه نه پس کول دي، نو که دا وظیفه تاسو د نن نه تاسو چې دی هغه شروع وکړله انشاءالله چې الله جل شانه به په تاسو باندې مهربانه شي او دا کم کاغذونه چې تاسو جمع کړي د هغې هغه نوکرۍ اډر به راشي. بعضې ملګرو ویلی دي وایي یاره موږ پاسپورټ هر څه هم کړی دي ویزه نه راځي اوس، نو د هغې دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. خصوصا د بېروزګارو خلکو دپاره دې وظیفې کې یو ډېر لوی تاثیر پروت دی چې هغوی دا وظیفه شروع کړي د انشاءالله چې ډېره زیاته پیدا به ورته وشي. د دې نه علاوه چې د ستا هر یو حاجت رافیق شلو د کاروبار دپاره هم کولی شي، لیکن د کاروبار نه علاوه چې هر یو حاجت رافیق شو د هغې حاجت دپاره که ته دا وظیفه راونیسي یا وهاب نو انشاءالله چې هغه تمام حاجتونه به دې هم الله جل شانه پوره کړي. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. د دې طریقه ډېره زیاته اسانه ده. روزانه پابندۍ سره د ماسخوتن د لمانځه نه پس یو ځان له ځای کې به کښېنې او 414 پیرې به یا وهاب ذکر وکړې. شروع به داسې کې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا وهاب یا وهاب یا وهاب شروع به داسې کوئ. او چې کله 414 پیرې یا وهاب ووې د هغې نه پس به 112 پیرې دا دعا ووې یا وهاب هب لی من نعمت الدنیا والآخرة انک انت الوهاب. اسانه دعا ده. اکو چاته نه زده شوي دوباره دا ویډیو لږ شان راوستو کی او دوباره دغه ځای نه زده کی. دا عمل د روزانه پابندۍ سره جاری ساتي انشاءالله چې په لږو ورځو کې دننه به الله جل جلاله تاسو ته د عزت والا مردار روزګار به درته الله جل شانه درکړي. داسې روزګار کوم چې د ستاسو د زړه تمنا او د زړه چې کوم دی هغه ارزو وي. دې نه علاوه د روزګار او د کاروبار نه علاوه
که د ستا یو بل یو حاجت وي او هغه حاجت نه پوره کېږي د هغې دپاره هم که دا وظیفه هم په دې طریقې سره راونیسئ نو انشاءالله هغه تمام حاجتونه به دې الله جل جلاله پوره کړي. یو ډېره زبردست وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو د دې مکمل اجازه شته هر انسان د دې نه پیدا اخیستلی شي.